السلام علیکم قدمونو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدام حسین شباب یو ځل بیا د یو نوي کلام سره ستاسو مخې ته راځم. نن چونکې مرسلین او ساجد خان زما ملګري مې خواته ناست وی چې یاره بیا یو پروګرام را جوړ کړو، یو کلام تاسو موږ ته وړاندې کوي. نو د دې په فرمایش باندې موږ رالو د مازدیګري کې موږ د مازدیګرۍ انجوای کوو، خوندونه ترې اخلو. نن به زه کلام سپیشل د هغه مسافرونو دپاره پیش کړم کوم چې د ملک نه بهر ژوند کوي او د خپل خاندانونو سپورټ کوي. په دې ټپ حالاتو کې هغوی ته ډېرې مسلې دي. د سوشل میډیا ګورم چې څوک هلته د وایرس د وجې نه مړه شوي دي، هلته مړي پراته دي، په تلاجو کې پراته دي، د هغو د راتلو هم څه بندوبست نشته دی. نو هغوی به ډېر خفه وي، خو موږ ستاسو لپاره نور صرف دا کولی شو په سوشل میډیا باندې اواز وچتولی شو، ستاسو اواز جوړېدی شو. نور زموږ په حکمرانانو خو تاسو ته پته یې الله دې پرې رحم وکړي. زه به تاسو ته د مسافرونو تر زړه د کوم یو کلام ډالۍ کوم او د هغې نه مخکې به زه تاسو ته یوه ټپهیزه ووایم. وایي ټپهیزه ده، وایي راشه دا خپل تصویر سنبال کا، راشه دا خپل تصویر سنبال کا او ځان له ته هم جوړه سلار کا، خیر دی زما ګریوان تار تار کا، وایي راشه غمونه دې سنبال کا، ما د خوبونو یې خوي غرقه یې کړم. او یو بله ټپهیزه ده، وایي ما خو د نپې دا سودا کړه، ټپهیزه ده، وایي ما خو د نپې دا سودا کړه او جانانه تا لاړه تباه کړه، ما خو به تل د رب رضا کړه، وایي یار په روژه کې خولګۍ را کړه، په سیل لا وشو د ټول عمر ثوابونه. او یو کلام دی، وایي څه د هجران د تورو شپو خوړم، څه د هجران د تورو شپو خوړم او د بل وطن مسافرو خوړم. چونکې دا کلام زه سپیشل د مسافرونو دپاره کوم چې د ملک نه بهر دي د هغو دپاره د هغو ډېر فرمایشونه هم راتلل. نو کلام دی هغو ته دا سپیشل ډالۍ دی، وایي څه د هجران د تورو شپو خوړم، څه د هجران د تورو شپو خوړم او د بل وطن مسافرو خوړم، او زړه مې راډک شي خو خاموش پاتې شم. ساجد بھائی شعر دی، وایي زړه مې راډک شي خو خاموش پاتې شم او د فکر ټالې مسویلو خوړم. او مخکې شعر دی، وایي څه د دوران څه د جانان غمونه، څه د دوران څه د جانان غمونه او یمه زه یوازې اندېښنو خوړم. او مخکې شعر دی، وایي زه د مالیار نه ګیله څنګه وکړم، زه د مالیار نه ګیله څنګه وکړم او د سرو ګلونو سرو غونچو خوړم، زه د مالیار نه ګیله څنګه وکړم، زه د مالیار نه ګیله څنګه وکړم او د سرو ګلونو سرو غونچو خوړم. او مرسلین صاحب دا شعر دی، دې ته لږ سوچ کوئ. وایي زه شباب ځکه حال ویلی نشم، زه شباب ځکه حال ویلی نشم، ملک د پښتو دی خو پښتو خوړم. مقصد وایي زه شباب ځکه حال ویلی نشم، زه شباب ځکه حال ویلی نشم، ملک د پښتو دی خو